الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو تر دې چې د هجرت پنځم یا شپږم کال شو. په دغه کال باندې یوه قبیله وه بنو مستلق ورته ویلې او د دوی مشر حارث ابن ابي ذرار. دا راجمع شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر ورسېده چې بنو مستلق راجمع شوي او د مسلمانانو سره او د صحابه کرامو سره جنگ کول غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام بریده الاسلمي رضی الله عنه ولېږه چې ځان په خبره باندې پوه کړي او تحقیق وکړي چې آیا دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده. کله چې پوښتنه وکړه واقعا بنو مستلق راجمع شوي دي او د نبی علیه الصلاة والسلام او دغه رنګ غواړي چې د صحابه کرامو سره جنگ وکړي او ځینې نورې قبیلې هم ورسره دي، نو نبی علیه الصلاة والسلام هم صحابه ته امر وکړ او نبی علیه الصلاة والسلام او دغه رنګ صحابه کرامو تیاری ونیو، ځان یې تیار کړ جنګ ته او ووتل مشرکانو طرف ته. په دې وخت کې د مسلمانانو سره عبدالله ابن ابی ابن سلول مشهور منافق او د ده چې کومه ډله وه دا هم د مسلمانانو سره ووتله په دې غزا کې، تر دې چې یو ځای ته ورسېده چې ماء المریسیغ ورته ویلي. دغه ځای د دوی د اوبو مشهور ځای و. نو دوی ته چې کله صحابه کرام ورسېدل نو دلته نبی علیه الصلاة والسلام انتظار وکړ تر دې چې دغه بنو مستلق قبیله راشي او نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو د هغوی سره غزا وکړي. په دې وخت کې هغوی راغله او د غشو باران شروع شو. دې طرف نه هم غشي وریږي او د هغې طرف نه هم غشي وریږي. او هغه نورو قبایلو چې کوم بنو مستلق سره راوځي شوي وو چې کله دا واورېده چې نبی علیه الصلاة والسلام راوتی دی او زمونږ سره جګړه کوي هغه ټول وتښتېدل. بنو مستلق یوازې پاتې شو. کله چې بنو مستلق یوازې پاتې شول نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو د دوی په غشي کې یو صحابي هم شهید نه شو، تر دې چې یو صحابي خالی په دې جګړه کې شهید شو. هغه هم د خپل ملګري یعنی د بل صحابي نه په خطا چې هغه فکر کاوه چې دا کافر دی نو ویشته او هغه شهید کړ. نور د هغوی د طرفه یو کس هم داسې نو چې صحابه کرامو نه وولي او هغوی کې مقابل کې بنو مستلق کې څه کسان ووژل شو او نور وتښتېدل او زنانه او دای مسلمانانو ته پاتې شوي. تاسو ته معلومات دی چې کله د کفارو سره په جنگ کې زنانه ونیولی شي نو هغه بې وینځي د مسلمانانو خدمتګارې وي. نو ټول دا بنو مستلق او دغه قبیله دا وتښتېدله چې په دې پاتې ښځو کې چې کوم د صحابه کرام د هغوی نه مالونه او دغه رنګې دا زنانه غنیمت نیولې وي. یوه جویریه هم پکې وه د هغه سردار د حارث لور. دا په دغې تقسیم کې ثابت ابن قیس رضی الله عنه ته ورسېده. هغې ورته ویلي چې زما د خوا نه ازاده یې دې ته مکاتبه وایي که دومره مال دې راوړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ازاده کړله او وروسته د هغې نه په نکاح کړله چې بیا ام المؤمنین ورته وایي، یعنې د نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو څخه شوه جویریه بنت الحارث. وروسته د دې نه صحابه کرامو چې کله ولیده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا په نکاح کړله نو د هغې قبیلې نه چې څومره زنانه وې هغه ټول صحابه کرامو ازادې کړي. هغوی وویل چې اوس د نبی علیه الصلاة والسلام خپلوان شو نو څنګه موږ د داسې قبیلې زنانه ځان سره وینځې وساتو چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام خپلوان دي. دا جګړه په دغه شکل باندې ختمه شوله. ورونه اصلا دغه عبدالله ابن ابی ابن سلول دا څوک؟ دا د مدینې اوسیدونکی و او د خزرج د قبیلې څخه و. د خزرج او د اوس قبیله دواړه په دې باندې راجمع شوي مخکې دې نه چې اسلام ورته ورشي چې عبدالله ابن ابی ابن سلول په ځان باندې رئیس وټاکي. نو کله چې اسلام راغی هغه چا رئیس ونه ټاک نو هغه داسې فکر کاوه چې دغه کوم ملک او بادشاهي زما چې وه دا مانه نبی علیه الصلاة والسلام واخیسته. نو په دې خاطر د نبی علیه الصلاة والسلام سره سخته دشمني لرله، تر دې چې په اول وخت کې چې کله د اسلام نه و ظاهر کړی یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام په خر باندې سور دی او را روان دی. نو دې دا پوزه پټه کړه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې بدبوی دې راوړله. نبی علیه الصلاة والسلام کېناسته قرآن کریم تلاوت کړي. د بیا ورته ویلي چې خو کور کې کېنه چې څوک درغی هغه ته تلاوت کوه او موږ ته ضرر مه رسوه.
نو دې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ولید نو سخته دشمني ورسره په دې خاطر اخیستې وه چې زما کوم بادشاهي وه هغه د دوی د لاسه ختمه شوه. کله چې د بدر غزا وشوله نو دی په دې باندې پوه شو چې اوس د دې نه چاره نشته چې اسلام ظاهر کړي. نو په دې خاطر اسلام ظاهر کړ، خو زړه کې غټ کافر و. د دې نه وروسته د سخت مکر د وجې نه دی به مخکې دې نه چې نبي علیه الصلاة والسلام خطبه وکړي، هر د جمعې په ورځ به راته د نبي علیه الصلاة والسلام د خطبې نه به مخکې د ویلي چې ګوره دا پیغمبر راغلی دی، دا پیغمبر راغلی دی، دا د دې امداد وکړي. الله رب العالمین د دې پیغمبر په واسطه تاسو سره نصر وکړه، ستاسې به یې عزت وکړه. نو ورونو دایما سړی باید دې ته سوچ وکړي د یو چا خبره باندې ډېر حده پورې دوکه نه شي، د هغه اصل ته وګوري او هغې دې ته وګوري چې د عمل څه دی. ځکه دی به هره جمعه د نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې پاڅېده د خطبې نه مخکې، او ده به ویل چې دا پیغمبر الله تاسو ته راوستی دی، په ده ایمان راوړئ، د دوی اطاعت وکئ، د ده کومک وکئ، په دې باندې تاسو ته الله عزت درکړه. دا خبرې به یې کولې. وروسته د هغې نه به نبي علیه الصلاة والسلام پاڅېده او بیا به یې خطبه ویله. کله چې د احد غزا تېره شوله او د خبیث 300 منافقین د ده په مشرۍ د مسلمانانو نه وګرځېدل، نو مسلمانانو دا وپېژانده چې دا سړی منافق دی، دا مسلمان نه دی. چې کله د احد غزا نه وروسته جمعه راغله، دوی بیا غوښتل چې هماغس خباثت وکړي، پاڅېږي او خلکو ته ووایي چې نبي علیه الصلاة والسلام د دې امداد وکړي او دا تاسې ته الله رالیږلی دی او دا خبرې وکړي. صحابه کرامو پرې نه وخت، ورته ویل د الله دښمنه ته د دې اهل نه یې چې دلته ودرېږې، نور دلته مه ودرېږه، ویې شاړه دا غزینه. دغه رنګې په دې غزا کې د یو انصاري او یو د مهاجرو نه، یعنې یو د مکې د اوسېدونکو نه او یو د مدینې د اوسېدونکو نه، دوی خپلو منځ کې څه اختلاف پیدا شو. نو دې انصاري ویلې انصارو ته یې غږ چې انصارو، او مهاجر صحابي چې کوم هغه مهاجرو ته غږ. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره واورېدله. نبی علیه الصلاة والسلام په دې خبره خفه شو، ویلې دعوها فإنها متنه، دغه کوم دعوت چې دی دا پرېږدئ، دا بدبویه دعوت دی، تاسې دې نه وروسته هم د قومیت لپاره دعوت کوئ. دغه رنګې مهاجرین او انصار جمع شو، نږدې و چې یوه جګړه ترې جوړه شي، خو نبي علیه الصلاة والسلام منځ کې شو او دوی ته ویل چې داسې دعوت مه قبلوئ، تاسو ته الله رب العالمین اسلام راوړو، د دې نه وروسته څنګه تاسې د قومیت په خاطر د یو بل سره جګړې کوئ. نو خلکو د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې کوم د مهاجرین او دغه رنګ انصار ټول نبي علیه الصلاة والسلام خبره ومنله او هغه جګړه ونه شوله. دا خبره چې کله عبدالله ابن ابی ابن سلول ته ورسېده، ده خو همداسې وخت لټاوه چې دایما به په دې کوشش کې و چې مسلمانانو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. نو دی په دې وخت کې ویلي چې سمن کلبک یاکلک، و سپی چې تیار کړي نو بیا تا خوري. بیا یې د خپلو ملګرو ته ویلي که چېرته موږ مدینې ته واپس شو، موږ عزتمند ځان یې ښوده چې زه عزتمند یم او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام والعیاذ بالله دغه ذلیل خلک به موږ د دې مدینې نه بیخي وشړو، دوی څنګه دلته موږ راوستل، موږ ورته مالونه ورکړه او اوس موږ سره مقابلې کوي. بیا یې ویلي خپلو ملګرو ته چې ګوره په دوی باندې مصرف مه کوئ، په دغې صحابه کرام باندې مصرف مه کوئ، پرې چې نبي علیه الصلاة والسلام نه خواره شي او دا معامله او دا خبره ختمه شي. په دې وخت کې وړوکی هلک چې زید ابن ارقم نومېده، هغه دا خبرې واورېدې، هغه لاړه خپل تره ته دا خبرې وکړې چې عبدالله ابن ابی ابن سلول خو داسې خبرې کوي. نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کله دا خبره ورسېده، نو نبي علیه الصلاة والسلام خپل لښکر ته امر وکړ صحابه کرامو ته چې دې نه روان شي. نو په دې وخت کې اسید ابن حضیر راغی، د نبي علیه الصلاة والسلام یې پوښتنه وکړله چې ستا عادت خو دا و چې په داسې ټیم کې ته نه روانېږي، په ارام ځې، نو دا ولې داسې ورخت چالاکۍ کې؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې آیا تا د ستاسې د ملګري خبره وانه اورېدله چې عبدالله ابن ابی ابن سلول دی چې دا وایي چې دا عزتمند چې موږ یو، دغه ذلیله چې صحابه کرام دي، دا مهاجرین انصار مهاجرین صحابه دي، دا موږ د دې ځنه وباسو. نو هغه ورته ویل چې زما دې په الله قسم چې دا ډېر ذلیل انسان دی او ته چې عزتمند دی. دغه رنګې چې کله نبي علیه الصلاة والسلام ته دا خبر راورسېده، نو عمر رضی الله عنه ناست. عمر رضی الله عنه ویل چې ما ته پرېږده یا رسول الله چې دې منافق سر وهم او دې نه دا مسلمانان په راحت کې کمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، هسې نه چې خلک به وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني، ځکه ظاهرا خو د اسلام ظاهر کړی او ځان مسلمان ښوده. کله چې عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبره واورېدله،
نو راغې نبي علیه الصلاة والسلام د قسمونه شروع کړ وایي دا خبرې خو ما نه دي کړي د دې خبرو نه ټول نه منکر شو نو ځینو کسان ویل چې کېدای شي دا زید ابن ارقم وړوکی هلک دی او دا خبره به ترې غرته شوي نو دا زید ابن ارقم رضی الله عنه وایي چې ما باندې دا خبره ډېره سخته تمامه شو تر دې چې الله رب العالمین د دې منافقینو باره کې آیتونه نازل کړ الله رب العالمین وایي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الله رب العالمین وایي همدغه کسان یو ابی بن سلول د ملګري شو دوی ویلي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دا کم کسان چې د هغه سره دي په هغې باندې مصرف مه کوئ مالونه پرې مصرفوئ تر دې چې دې نه خواره شي ولله خزائن السماوات والارض الله رب العالمین وایي دا د ځمکې خزانې او د اسمانونو خزانې دا چا سره دي دا د الله سره دي ورونو په دې دنیا کې چې انسان مالداره پیدا شوی دی د دې دا معنا نه ده چې د داسې کسب کړی دی او دا داسې تکړه دی او کوم سړی فقیر پیدا کړی شوی دی بلکې الله رب العالمین درته دا وسیله برابره کړي مالونه ورته ورکړي دي او کوم چې فقیر دی الله رب العالمین داسې پیدا کړی دی د خاطر باندې چې په اغنیاو باندې امتحان وکړي چې دوی د فقیرانو سره څنګه وضع کوي الله رب العالمین خزانه خو ما سره دي چې زما خوښه شي د صحابه کرامو ته مال ورک خو ما امتحان په د خلکو باندې کړی دی ولكن المنافقين لا يفقهون الله رب العالمین منافقان نه پوهیږي منافقان بے عقل خلق دي بیا الله رب العالمین وی يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل الله رب العالمین چې هم دا منافقان دا خبرې کوي چې موږ مدینه ته واپس شو نو موږ عزتمن چې موږ یو دغه مسلمانان مهاجرین صحابه چې کوم دي دا بردیز نه وباسو چې دا ذلیل دي ولله العزت الله رب العالمین الله ته عزت ولرسوله او د الله رسول عزت مند دي وللمؤمنين او مؤمنان عزت مند دي ولكن المنافقين لا يعلمون الله رب العالمین منافقین په دې خبرونه پوهیږي په دې باندې بے علم خلق دي هغه دا فکر کوي چې چا سره دنیوي مال له نو امدغه سره عزت مند دي د عبد الله ابن ابي ابن سلول یو زوی هغه هم عبد الله نومید تر اوسه پورې په عربو کې دا عادت دی چې د پلار او نیکونو په زوی باندې دي د عبد الله زوی بیرته عبد الله نومید یعنی عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه مشهور منافق زوی نو هغه چې کله دا خبره اوریدل نو په دې خبره ډېر زیات خپه شو چې څنګه زما پلار هغه صالح کس صالح صحابي نو هغه چې څنګه زما پلار نبی عليه الصلاه والسلام ته داسې ویلي دي نو په دې وخت کې چې کله مدینې ته نږدې شو په دروازه کې ودرېده او تورې راویست او خپل پلار ته ویلي چې تر هغې پورې به زه تاته اجازه در نه کړم چې ته مدینې ته ننوځې تر څو پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاته اجازت نه وي کړې نبی علیه الصلاة والسلام ورته اجازت وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ډېر عفوه کوله خلکو ته د دې نه وروسته په دغه نبی علیه الصلاة والسلام دا عادت و چې هرې غذا ته به وته نو ځان سره به یوه زنانه اخیسته او د زنانو په منځ کې به قرعه اچوله چې د کومې زنانه به قرعه وختله نو هغه به ورسره د غذا ته وتله په دې غذا کې د بنو مستلق د عائشې رضی الله عنها قرعه وختله نو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې غذا کې وتلی وه نو کله چې واپس راتلل په یو ځای کې دوی دمې ته کېناستل عائشة رضی الله عنها وجود نه وړوکې وه وړه وه یعنې وزن یې کم او عمر هم نسبتا کم نو په دې خاطر چې کوم اوښ باندې به یو شی ښودل کېده هوداجې ورته ویلې په دې کې به زنانه کېناستلې نو عایشه رضی الله عنها په دې کې وه په دې وخت کې چې کله دوی استراحت ته کېناستو نو عایشه رضی الله عنها ووتله د ضرورت په دپاره لرې لاړله هغلته چې کله لاړه نو په دې وخت کې تهار هلته ورک شو کومه د غاړکۍ چې وه هغې د خور وه د خور نه راخیستې وه هغه ترې ورکه شوله نو واپس لاړه او د هغې لټول یې شروع کړه چې کله د هغې لټول شروع کړه نو هغې پیدا کړله خو دې کې ډېر زیات وخت ووت چې واپس راغله نو قافله ورنه تلې وه او هغه کوم کسان چې په دې اوښ باندې عایشه رضی الله عنها سورېدله نو دې وزن کم او هېڅ رافته ونه لګېدله چې په دې کې څوک شته که نشته نو همداسې روان شو نو عایشه رضی الله عنها هېڅوک پیدا نه کړ نو عایشه رضی الله عنها ځان سره ویل چې همدغه ځای کې زه غواړم نو حتمن چې دوی هر ځای کې پوه شو چې موږ نه عایشه پاتې ده رضی الله عنها نو حتمن ما پسې واپس کېږي نو په همدې ځای کې څملاست تر دې چې وده شو په دې وخت کې د دې قافلې نه یو صحابي وروسته پاتې و
چې صفوان ابن المعطل ورته ویلي رضی الله عنه. دا راغی چې ګوري عائشه رضی الله عنها دلته پراته ده وده ده. نو هغې ورسره یوه خبره مو نه کړله، فقط ویلې چې انا لله و انا الیه راجعون. چې کله دا کلمات دی ویلې عائشه رضی الله عنها راپاڅېدله، دی ورته اوخ نږدې بیخي سره خبرې ونه کړلې، پوخ باندې کېنول او را روانه کړله او په چالاکۍ را روان شو چې قافلې ته راورسېږي چې کوم مخکې قافله ده. په دې وخت کې چې کله منافقانو ولیده چې یوازې صفوان رضی الله عنه روان دی او ورسره عایشه رضی الله عنها پوخ باندې سره ده، هېڅوک په دې پوه نه شو چې عایشه رضی الله عنها ولې وروسته پاتې شوې ده. په دې وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول ته موقع په ګوتو باندې ورغلله. هغې ویلې هغه مشهوره قبیحه بده کلمې ویله چې دا دواړه چې دي یو بل نه دي په امن. معنا یې دا ده چې دوی بدفعلي کړې ده، تهمت یې ورباندې ولګاو. نو دا یې د منافقانو کې دا خبره وکړه. منافقانو یو بل سره دا خبرې کولې او داسې دا خبرې غوښتل چې مشهوره کړي. الله رب العالمین وایي اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الله رب العالمین وایي کله چې دا خبره تاسې په ژبو باندې کوله او تاسې به یو بل نه دا خبره اخیستله او داسې مخوروله په هغه څه چې تاسو ته علم نه و. وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. او دا خبره تاسې ته عادي ښکاره کېدله، تاسې نبي علیه الصلاة والسلام په عرس کې خبرې کولې او دا د الله په نسبت باندې ډېره لویه ګناه وه. څنګه تاسې دا جرأت وکړو، څنګه هم دا ذهن ته راغلله، څنګه هم د دې خبرې ته تصدیق وکړو او تایید هم وکړو چې یو سړی د نبي علیه الصلاة والسلام په عرس کې خبرې کوي او تاسې د هغو تصدیق کوئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام واپس لاړ، مدینې ته ورسېدل. په دې وخت کې عایشه رضی الله عنها د یوې میاشتې بیماره شوه، داسې مریضه شوه. منافقان په دې کې لګیا دي د یو بل سره دا خبرې کوي، د عایشې رضی الله عنها پسې خبرې کوي، نبي علیه الصلاة والسلام په عرس خبرې کوي. الله رب العالمین وایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. الله رب العالمین هغه کسان چې دا خوښه ګڼي چې مؤمنانو کې دي بې حیایي خوره شي، الله رب العالمین وایي دوی دپاره به الله په دنیا او په آخرت کې عذاب ورکوي. که چېرته د نبي علیه الصلاة والسلام عرض نه وی، د عادي مسلمان عرض وی او یو سړی د عادي مسلمان په عرض کې خبرې کوي، هم الله رب العالمین چې دا خوښه ګڼي چې دوی کې فاحشه او بې حیایي په خلکو خوره کړي، نو الله رب العالمین به سخت عذاب ورکوي، په دنیا کې به هم ورته ورکوي او په آخرت کې به هم ورته ورکوي. په دې وخت کې عایشه رضی الله عنها مریضه ده. منافقین دا خبرې کوي. ځینې صحابه کرام هم د دې په خبرو دوکه شو چې د هغې د ډلې نه مستح رضی الله عنه صحابي منافق نه و، دغه رنګې حسان ابن ثابت رضی الله عنه، دغه رنګې حمنه بنت جحش رضی الله عنها، د ځینو صحابه هم دې کې خبرې شروع کړلې. داسې فکر وکړو چې دا خبره رښتیا ده. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل اهل سره مشوره وکړله. عایشه رضی الله عنها خبره نه ده، هغه مریضه ده، بار نه راوځي، دې خبره نه ده، خبره څه کیسه ده. هغې وویل چې د قافلې نه وروسته شوه واپس راغلل او قافلې سره بیرته یو ځای شوه او راغلل. په دې وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام د علي رضی الله عنه تپوس وکړو چې څه وکړي. علي رضی الله عنه ورته ویلي چې یا رسول الله ښځې خو ډېرې دي، بله زنانه په نکاح کړه، خو تا ته باید دومره ذهني مشکل جوړ نه کړي او څه نفس په دې باندې مه تنګوه. دغه رنګې بیا ورته ویلې چې د عایشې رضی الله عنها د کومه خادمه چې د هغې نه پوښتنه وکړه، بریره نومې ده، هغې نه پوښتنه وکړه. هغې ورته ویلې چې عایشه رضی الله عنها چې ده د دې نه زه ټول چې کوم خیر دی هغه مې ترې لیدلی دی، هېڅ شر مې ترې نه دی کتلی. خو دومره یوه خبره ده چې عایشه رضی الله عنها چې ده کله چې وړه لامده کړي نو دا په دې وخت کې ورنه اوده شي، نو چې اوده شي نو چرګان راځي او د دې دا وړه وخوري. هغه په دې باندې اصلا نبی علیه الصلاة والسلام د دې پوښتنه نه کوي، د وړو مسله نه ده، بلکې زنه خبره ده طهارت او نه طهارت صفاوالي ده. نبی علیه الصلاة والسلام نور د هغې نه پوښتنه ونه کړل، څه ورته ونه ویلې. اسامه رضی الله عنه پوښتنه وکړله، هغې ورته ویلې چې والله ستا کوم اهل چې دی موږ ټول خیر دی نه کتلی، هېڅ شرم ترې نه دی کتلی. هغې په دې باندې اشاره وه چې مې طلاقه وه عایشه رضی الله عنها.
کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبرې واورېدلې واپس راغی په منبر باندې کېناست او ویلې چې ما خو خپل اهل نه ټول خیر کتلی دی، هیڅ شر مې ترې نه دی کتلی، بې حیایي مې ترې نه دی کتلی، خو یو څوک د هغوی په باره کې خبرې کوي نو څوک به زما په دې کومک وکړي. په دې کې یو صحابي پاڅېده، اسید ابن حضیر ورته ویلې، دا د اوس د قبیلې نه و. هغه ویل یا رسول الله که چېرته زموږ د اوس د قبیلې نه نو سر به ووهو، او که چېرته د خزرج قبیلې نه نو ته امر وکړه، موږ ته په دې باره کې امر وکړه، هغه موږ تطبیقو ورباندې. اصلا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه صحابه کرام ټول په دې پوهېږي چې دا خبره چا جوړه کړې، چې مشهور منافق عبدالله ابن ابی ابن سلول دی. نو په دې وخت کې د خزرج د قبیلې مشر چې کوم سعد ابن عباده رضی الله عنه دا صحابي و، صالح سړی و، خو دا چې اوس قبیلې والا پاڅېده او داسې خبرې وکړلې او د دوی مخکې جاهلیت وخت کې دښمنان هم وي نو دته هغه غیرت ودرېده چې ولې د اوس د قبیلې والا د خزرج باره کې خبرې کوي. نو پاڅېده وویل چې ته نه شي وژلی، چې څوک چا دا خبرې کړي ته نه شي وژلی، تر دې چې دوی ترمنځ خبرې لږې تیزې شوې حتی نږدې و چې جنګ ته جوړ شي. نبی علیه الصلاة والسلام چپ شو او دوی هم چپ کړ. په دې وخت کې چې عایشه رضی الله عنها د مریضۍ نه ښه شوه، د مصطح رضی الله عنه چې دې مور د دوی خپلوانه کېدله نو د دې سره داسې ووتله بهر، نو هغه راولیدله او په دې وخت کې مصطح ته خیرې وکړلې. نو عایشه رضی الله عنها ورته چې ته ولې مصطح باندې خیرې کې، هغه صحابي خو بدر ته حاضر شوی دی، غوره کس دی. هغې ورته ویلې چې ته نه پوهېږې چې هغه څه وایي. وایي هغه څه وایي؟ وایي خو تا پسې داسې سورونه تړي. په دې وخت کې عایشه رضی الله عنها وایي چې زه مخکې په دې پوهېدم چې ما به د درد نه چې کوم درد د مریضۍ د وجې نه د هغې شکایت به مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کاوه، نو هغې به هغسې مهرباني او لطف په ما باندې نه ښوده لکه څنګه چې مخکې وه. نو زه په دې وخت کې پوه شو، واپس راغلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښته عایشه رضی الله عنها چې خپل پلار کور ته لاړه شي چې ځان متاکده کړي چې دا خبره رښتیا ده عایشه رضی الله عنها پسې کېږي که نه ورپسې هسې دې ورته ویلې. چې کله لاړه خپلې مور ته دا خبره وکړه چې آیا رښتیا دا خبرې ما پسې خلک کوي، نو مور یې ورته ویل چې دا غم مه کوه، هېڅ یوه ښځه نشته چې خپل خاوند ته ګرانه وي او د هغې بنې موجودې وي مګر هغې پسې خلک خبرې کوي. عایشه رضی الله عنها حیرانه شوله چې آیا خلک ما پسې داسې خبرې کوي. په دې وخت کې عایشه رضی الله عنها په ژړا شروع کړل. 2 ورځې او 2 شپې او دغه رنګ یو ورځ عایشه رضی الله عنها په ژاړي. په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام راغی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته. عایشه رضی الله عنها هم کېناسته. نبی علیه الصلاة والسلام د الله حمد او ثنا نه وروسته ویلې چې یا عایشې که چېرته دې ګناه نه وي کړي نو الله رب العالمین به دې بری کړي، او که چېرته دې ګناه کړي وي نو د الله نه بخښنه وغواړه، توبه وباسه. نو عایشه رضی الله عنها چې دا خبره واورېدله بیخي حیرانه شوله. حتی عایشه رضی الله عنها چې زما په دې وخت کې بلکل هغه کوم ژړا چې ژړل مې او اوښکې مې بلکل وچې شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خبره کوي که چېرته دې ګناه کړي نو بخښنه وغواړه د الله نه، او دغه رنګې که نه دي کړي الله رب العالمین به دا 2 احتمال یې ورته ورکړه ستا صفاوالی او بیان کې. نو په دې وخت کې عایشه رضی الله عنها ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مخ راواړو چې دې ته جواب ورکړه. نو هغې ویل چې زه ورته څه جواب ورکړم، رسول الله ته څه جواب زه ورکړم. مور ته یې مخ راواړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي تاسې دې ته جواب ورکوئ. نو هغې ورته ویل چې زه دې ته څه جواب ورکړم، ځکه هغوی د خلکو خبرې اورېدلې چې خلکو دې پسې تورونه تړلي و، منافقانو پکې غټ دور او ځینو صحابه هم په دې خبرو دوکه شوي. نو په دې وخت کې عایشه رضی الله عنها خبرې شروع کړې. عایشه رضی الله عنها ویل چې ستاسې نفسونو کې دا خبره مستقره شوې ده، که چېرته زه اوس ویم چې ما دا فعل نه دی کړی او الله په دې عالم دی چې ما دا فعل نه دی کړی نو تاسې نه منئ، خو که چېرته ویم چې دا کار مې کړی دی او الله په دې عالم دی چې دا کار ما نه دی کړی، دا بدفعلي ما نه ده کړې، نو تاسې ما سره نه منئ. خو زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې لکه څنګه چې د یوسف علیه الصلاة والسلام پلار یعقوب علیه الصلاة والسلام کړي و، هغه دا چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. زه به صبر کوم او الله رب العالمین
ان امداد غوښتلی شي په هغه څه کې چې تاسې کوم صفت بیانوئ. په دې وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام په همدې مجلس کې ناست دی. وحی نه ده راغلی، یوه میاشت تقریبا وشوه. په دې وخت کې الله رب العالمین د عایشې رضی الله عنها براءت نازل کړ چې الله رب العالمین چې عایشې رضی الله عنها پاکه ده او کومو کسانو چې راتګ کړي اصلا دغه دروغجن دي چې منافقین دي. الله رب العالمین وایي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منکم. الله رب العالمین وایي هغه کسان چې راتګ کړي په داسې دروغ باندې دا یې وړله تاسې نه. لا تحسبوه شرا لكم. الله رب العالمین دا ګمان مه کوئ دا شر دی ستاسو لپاره، بل هو خیر لكم. دا ستاسو لپاره غوره دی. ټول صحابه کرام منافقین وپېژندل، ټول صحابه کرام په دې پوه شو زموږ دوست او دشمن څوک دی، په دې ټولو خبرو باندې پوه شو. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. الله رب العالمین وایي د هر یو انسان دپاره چې په دغې ګناه کې برخه اخیسته د دوی دپاره ګناه ده. والذي تولى كبره. او الله رب العالمین وایي هغه څوک چې د دې ګناه لویوالی اخیستی دی چې عبدالله ابن ابی ابن سلول دی او دا خبره جوړه کړې ده، له عذاب عظیم. الله رب العالمین وایي د دپاره لوی عذاب دی. الله رب العالمین به د دپاره په آخرت کې لوی عذاب ورکوي. بیا الله رب العالمین هغه صحابه کرامو ته عتاب ذکر کوي چې تاسې ولې داسې د یو چپ خبره باندې دوکه کېږي. کله چې د مسلمانانو مشر پسې یو سړی بد وایي نو څنګه یو سړی داسې بغیر د علم نه او بغیر د دې نه چې یو څه لیدلي د دې تایید کوي. الله رب العالمین وایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. الله رب العالمین ولې چې کله تاسو دا خبره واورېدله تاسې په خپلو ځانونو باندې مؤمنانو او دغه رنګې مؤمنانو ښځو په ځان باندې د خیر ګمان نه لاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عرض کې یو سړی خبرې کوي ته د هغې باندې تصدیق کې. الله رب العالمین وقالوا هذا افک مبین. او تاسې ولې ونه ویلې چې دا ښکاره دروغ دي؟ څنګه د عایشې رضی الله عنها طاهره پاکه زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض څنګه هغې کې یو سړی د تهمت لګوي او تاسې دا خبره اورئ؟ الله رب العالمین چې کله دا آیتونه نازل کړو په دې وخت کې د عایشې رضی الله عنها مور عایشې رضی الله عنها ته ویلي چې پاڅه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت وکړه. عایشې رضی الله عنها ویلي چې زه د یو الله صفت کوم چې الله رب العالمین زما براءت نازل کړ. عایشې رضی الله عنها وایي چې ما دا فکر نه کوو چې داسې آیتونه به زما په باره کې نازل شي چې تر ورځې د قیامت پورې به لوستلی کېږي. په دې کې ځینې صحابه داسې وو چې یو د هغې نه ابو ایوب الانصاري و چې هغوی اول نه دا خبره واورېده او ویل دا دروغ دي. د دې زنانه دې ته ویلې چې خلک څه وایي د عایشې رضی الله عنها باره کې. هغې ورته ویلې چې ته دې تصدیق کړې. وایي دا ښکاره دروغ دي. څنګه کېدلی شي چې عایشې رضی الله عنها چې تا نه غوره د خپلې زنانه ته وایي په داسې خبره کې واقع شي؟ په دې وخت کې الله رب العالمین د هغه کسانو چې د عایشې رضی الله عنها باره کې خبرې کړې وي هغوی باره کې وایي لولا جاءوا باربعة شهداء. الله رب العالمین ولې څلور شهیدان رانوست؟ چا عایشې رضی الله عنها لیدلې ده چې داسې بدفعلي کړې چې تاسې د دې دا خبره اخیسته. فاذ لم یأتوا بالشهداء فاولئک عند الله هم الكاذبون. الله رب العالمین کله چې دوی شهیدان نه لري نو دا د الله په نسبت باندې دروغجنان دي. بل آیت کې الله رب العالمین وایي والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده. الله رب العالمین وایي هغه کسان چې دوی د مؤمنانو زنانو پسې تور تړي هغه مؤمنانو زنانو په چپا کې دي الله رب العالمین وایي دا اتیا دورې ووهئ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. الله رب العالمین وایي د ده بیا ګواهي هم مه منئ چې څنګه د مؤمنانو پسې یو سړی د مؤمنانو زنانو پسې بدي وایي او تهمت ورپسې تړي بیا د هغې شهادت هم مه قبلوئ. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. مګر هغه کسان چې توبې وایستله عمل نیک شو صحیح اعمال شروع کړو نو به شهادت قبلوي ځکه الله رب العالمین بخونکی او مهربان دی. کله چې دا آیت نازل شو چې دروغ باندې وایي نو دا درې صحابه چې یو حسان ابن ثابت مستح رضی الله عنه او دغه رنګ حمنه بنت جحش دا درې صحابه اتیا دورې ووالی شو. خو منافقینو مشر چې کوم عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه همداسې پاتې شو ځکه دا دنیوي حد د مؤمن د صفایي دپاره دی او منافق هیڅ کله نه پاکېږي هغه اصلا مسلمان نه دی. او دغه رنګې مخکې موږ ذکر وکړو چې عبدالله ابن ابی ابن سلول په خپل قوم کې مشر ټول په دې باندې متفق شوي چې دا مشر وټاکي نو د مصلحت د وجې نه که چېرته هغه وایي نو په مسلمانانو کې یو درس پیدا کېږي صحابه کرامو کې. نو د دې دوه درې وجو نه عبدالله ابن ابی ابن سلول ونه وارث او کوم چې دا صحابه کرامو چې
چې د عائشه رضی الله عنها په باره کې تهمت باره کې خبرې کړې وي دوی اتیا دوری ووالی شو. کله چې دا خبره ثابته شو په دې باندې مسلمانان پوه شو چې عائشه رضی الله عنها پاکه ده صحابه کرام نو ټول خلک ډېر زیات خوشحاله شو. صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام دغه رنګې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول صحابه خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مستح چې و رضی الله عنه دا د دوی خپلوانو او فقیر صحابي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې باندې مصرف کو صدقات به ورته ورکول. نو ویل چې زه به نور صدقات نه ورکوم څنګه دا راځي زه د سره ښه کوم او دا زما د یورو پسې داسې تهمت تړلی و چې هغه صحیح نه و. نو الله رب العالمین وایي ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. الله رب العالمین کار دی نه کوي هغه کسان چې د فضل او د مال خاوندان دي چې هغه کسانو ته یو څه ورکړي چې کوم مسکینان دي او مهاجرین دي. وليعفوا وليصفحوا او دوی د عفو وکړي او مخ ته وګرځئ. الا تحبون ان يغفر الله لكم. الله رب العالمین تاسو دا خوښه نه ګڼئ چې تاسو ته الله بخښنه وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې ولې زه دا خوښه ګڼم چې الله رب العالمین ماته بخښنه وکړي واپس هغه صدقات دغه صحابي ته ورکول. دغه رنګ ورونو عائشه رضی الله عنها چې الله رب العالمین په دې باره کې آیتونه نازل کړ تر ورځې د قیامت پورې لوستل کېږي او د دې نه پس یو جماعت راجګېږي او عائشه رضی الله عنها په ستور لګي د دې نه وروسته دا ګومان کوي چې دا مسلمانان پاتې کېږي. ډېر زموږ ناپوهه مسلمانان چې کوم په دې خبرو باندې نه پوهېږي شیعګان یا داسې ډلې چې د عائشه رضی الله عنها په ستور تړي هغوی ته اوس هم مسلمانانو ګمان کوي. که چېرته ته داسې صریحو کافرو ته مسلمان وې چې ټول علما په دې باندې متفق دي او ټول صحابه کرام په دې باندې متفق دي چې عائشه رضی الله عنها پاکه ده او آیتونه د الله رب العالمین د طرف نه نازل شوي دي د صریح قرآن تکذیب کوي نو به اصلا ته مسلمان نه چې یو کافر ته مسلمان وي بلکې دغه کسان چې څوک د عائشه رضی الله عنها په ستور لګي دغه صریح کافر دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.